سلامونه خوږو دوستانو، هیله ده چې تاسو به روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. خوږو دوستانو، تاسو ته مې نن ډېره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده چې په هغې طریقې سره موږ کولی شو خپل د کوین بیس اکاونټ چې دی هغه په خپله تذکره باندې ویریفای کړو. دوستانو، که تاسو غواړئ له انټرنیټ څخه پیسې وګټئ او هغه بیا ولیږئ خپل موبایل شمارې ته او یا نور اکاونټونو ته، نو تاسو حتما باید کوین بیس، بایننس او ترس والټ او دغه اکاونټونه باید تاسو په خپل موبایل کې فعال کړئ. نو دوستانو، کوین بیس اکاونټ زه درته نن طریقه ښیم چې څنګه ویریفای کولی شو. د بایننس په اړه ما خپله یوه ویډیو جوړه کړې ده دوستانو، هغه زما چینل کې سر هغه تاسو وګورئ. تاسو کولی شئ چې بایننس ته پیسې ولېږئ او بیا خپل سیم کارت ته له بایننس څخه ولېږئ، او تر څنګ کوین بیس ته هم کولی شئ چې پیسې ولېږئ او بیا یې سیم کارت ته دوستانو تاسو راولېږئ. نو دوستانو، راځه چې په ویډیو باندې پیل کوو. له ویډیو څخه مخکې له تاسو په خورا درنه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره زموږ ویډیوګانې شیر کړئ. دوستانو، تاسو په خپل کوین بیس اکاونټ راخلاص کړئ او بیا به راشئ په د پورته درې ټکي چې کوم نښانونه دي دغه دوستانو تاسو وینئ، په دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ پروفایل اینډ سیټینګ باندې، په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته دوستانو موږ ته یو اپشن راکوي لیمیټډ اینډ، دغه دوستانو دغه اپشن تاسو وینئ، په دغه به تاسو ورته کلیک واخلئ تر څو موږ په دغه خپله تذکره باندې ویریفای کړو. دوستانو، دلته دوستانو تاسو کتلی شئ ویریفای فوټو آی ډي، په دغه باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. تاسو سره باید یو د کمپیوټري تذکره وي او یا پاسپورټ یا ډرایوینګ لیسانس وي. ویریفای فوټو آی ډي تاسو دوستانو شاید دغه ساحه چې دی توره ښکاره شي دوستانو، ځکه چې کوین بیس نه غواړي دغه چاته ښکارې کړي. دغه دوستانو تاسو وینئ د کوم سور خادم د کاش کر د ویریفای فوټو آی ډي، په دغه باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. کلیک اخیستل ورته تاسو یو شی به انتظار ورته وکړئ تر څو موږ ته یوه بله صفحه راشي. موږ ته دلته دوستانو یوه بله صفحه راکوي کنټینیوز، په دغه کنټینیوز باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته تاسو دوستانو وایي پاسپورټ، په دغه دوستانو کله چې تاسو کلیک واخلئ، دلته تاسو ته وایي چې خپل پاسپورټ مو وکړئ، خو موږ پاسپورټ نه لرو. دوستانو، ما سره چې دی هغه د کمپیوټري تذکره ده، نو زه غواړم په کمپیوټري تذکره باندې ویریفای کړم. دغه زما په خپل لاس باندې ورته ایښي دی او غواړم د دې تاسو په دغه داسې برابره پکې راولئ او بیا به ترېنه یو تصویر دوستانو واخلئ. دوستانو، دغه تصویر تاسو باید صفا واخلئ. نو زه راځم له دې څخه تصویر اخلم. ښه دوستانو، تاسو د دلته د وایي نو تاسو به راشئ په یس لوک ګوډ، دغه اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دوستانو، په دغه باندې کلیک اخیستلو وروسته به تاسو یوه شیبه انتظار ورته وکړئ تر څو زموږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. نو زه دا ویډیو یو څه سکیپ کوم دلته، ځکه چې نیټ یو څه ضعیفه دی، لږ وخت نیسي تر څو ویډیو اوږده نه شي. تاسو باید دوستانو د کمپیوټري تذکرې انګلیسي مخ څخه تصویر ورته واخلئ، د کوم انګلیسي مخ چې دی دوستانو. ها دوستانو، موږ ته یوه داسې صفحه راخلاصه شوه. اوس به د زموږ کوین بیس چې دی هغه دوستانو ویریفای شي. نو دوستانو، په دې کې کوم داسې خاص کار نشته. نو زموږ کوین بیس چې دی هغه دوستانو ویریفای کیږي. نو زموږ کوین بیس چې دوستانو تاسو دلته کتلی شئ وایي ویریفیکیشن ایز سټیل پروسیسینګ، وایي تاسو ویریفیکیشن چې دی هغه اوس مهال په پروسس حالت کې نه، دغه به تاسو ته دوستانو ویریفای شي یا په 4 ساعتونو کې او یا تاسو دوستانو یو څو منټه تاسو څخه اخلي، نو دغه تاسو ته ویریفای کیږي. دوستانو، له تاسو څخه مننه چې دغه ویډیو مې راسره وکتله. انشاءالله تاسو سره به کوین بیس څخه د موبایل ته پیسو لیږلو طریقه هم ستاسو ته دوستانو زه بیا درښایم، ځکه چې زه په کوین بیس کې پیسې یو څه پیسې لرم. زه ستاسو ته دوستانو اوس ښایم چې ما په کوین بیس کې څومره پیسې دي. دوستانو، تاسو یې کتلی شئ زما په کوین بیس کې چې دی هغه 91 افغانۍ دي. دغه زما 40 افغانۍ کوین بیس ته لیږلې وي. اوس مهال کوین بیس چې کوم دی د دې کې د بي ټي سي کرنسي دی زما دغه لوړ قیمتونه یې لوړېږي، نو 198 ته رسېدلي، اوس بیا راښکته شوي دي 91 ته. نو تاسو کولی شئ چې دغه پیسې خپل موبایل ته ترې ولېږئ. نو زه تاسو ته بیا دغه طریقه هم ښایم چې څنګه کولی شو موبایل ته پیسې ترې ولېږو. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه تر بلې ویډیو چې زه به راځم د الله په